په یو ښار کې یو سړی د خپل موټر مرمت کوي. ناڅاپه ورته یو ډیر ویرونکي حقیقت څرګند شو. کله چې د موټر رنګ یې وکخلو، لاندې فلز د سرو زرو په شان وځلید، لکه چې هغه نور هم رګړه ورکړه. د دروازې پر سر خالص زر ښکاره کېدل. هغه باور نشو کولی. سمدستي یې بوند خلاص کړو او بیا یې په زور رګړه کړه. هماغه وخت ورته معلومه شوه چې هغه زاړه او ارزانه دوهم لاس موټر چې اخیستی یې و، په اصل کې ټول د خالص سرو زرو نه جوړ شوی دی. دغه ناڅاپي بخت هغه دومره خوشحال کړو چې نږدې لیونی شو. هغه ژر تر ژر بیرته پر خلاصو برخو رنګ ووهه ترڅو هیڅ څوک شک ونه کړي. بیا یې د اگزاست پایپ یو کوچنی ټوټه پرې کړه او فکر یې وکړ چې لومړی د سرو زرو خالص والی وازموي. هغه له هغې نه یوه بوتنوي جوړه کړه او د ګروي دوکان ته یې یوړه. د هغه حالت په کتو د دوکان مالک هغه غریب وګاڼه او په سور چلند یې د سرو زرو آزموینه وکړه. خو کله چې راپور راغی، هغه حیران پاتې شو، ځکه دا په بازار کې تر ټولو خالص زر و. مالک وپوښتل چې دا زر دې له کومه راوړل؟ سړی په ویرې دروغ وویل چې دا یې هسې پیدا کړي دي. د هغه ملګري مخکې له دې غوښتل ورسره اړیکه ختمه کړي، ځکه هغه یې ناکام انسان باله. خو کله چې ډېرې پیسې ولیدې، زړه یې بیرته نرم شو. دواړو یو ځای د پیسو لګولو پیل وکړو، خو هغوی نه پوهېدل چې د سیمې تر ټولو خطرناک مافیا ډلې همدغو سرو زرو پسې ګرځي. د ګروي دوکان مالک په اصل کې د همدې ډلې سړی و. اصلي کیسه دا وه چې د مافیا مشر له مرګ نه مخکې خپله ټوله توره شتمني په سرو زرو بدله کړې وه او په یوه موټر کې یې اچولې وه. د هغه کسانو ته یوازې دومره معلومه وه چې خزانه شته، خو چیرته پټه ده هیڅ ته معلومه نه وه. د همدې شک له امله د مشر لمسي تر شک لاندې راغلی. د مافیا کسانو غوښتل چې له هغې نه د خزانې راز واخلي، خو هغه ته په رښتا هیڅ نه وه معلوم. هغوی پرې سخت ظلم وکړ او د هایدرالي کټر په وسیله یې د پښې یوه بوټه پرې کړه. بل لور ته هغه سړی د مننې لپاره د پخاني مالک ته پیسې ورکولو ته ولاړ، خو د راستنېدو پر مهال د مافیا کسانو سره مخ شو. هغه خطر درک کړو او تښتېد. مافیا موټر ته ونه رسېدل، خو بیچاره پخاني مالک دومره بختور نه و. لمسي د مدد لپاره سړک ته تښتېد، خو هماغه وخت ویرېدلی سړی په تېروتنه موټر ته ووهه. هغه په ویرې کې هغه ځنګل ته کش کړو. څو پیسې یې جیب ته واچولې او د تلو نیت یې وکړ. ناڅاپه د پخاني مالک زنګ راغی. هغه ژر د زنګ پرې کولو هڅه وکړه، خو د ټلیفون له بلې غاړې راغلی سړه او ویرونکی آواز د هغه روح ولړزاول، ځکه اوس ټلیفون د مافیا په لاس کې و. هغوی پوه شوي وو چې ټول زر اوس د هغه سره دی. لمسي هم بیرته په هوش راغلی او دواړو یو بل ته خپله کیسه وکړه. هغوی پوه شوي وو چې دواړو د همدې سرو زرو له امله د مافیا هدف ګرځېدلی دي. دواړو د تېښتې پلان جوړ کړو. ټپي لمسي یې د خپلې ملګرې کور ته یوړو تر څو ټپونه یې وتړي، خو ملګرې ویرېدلې وه او بې له سوچ پولیسو ته زنګ ووهه. پولیس راغلي او دواړو یې ونیلي، خو هغوی نه پوهېدل چې په زندان کې یو کس د مافیا مخبر دی. هغه د خوشیدو سره سما ټول خبر ورکړ. مافیا خپل تر ټولو خطرناک قاتل ورپسې ولېږل. کله چې دواړو سرحد ته رسېدل، ناڅاپه د موټر ټایر وچاودل. مجبور شول چې له یو بل نه جدا شي. لیږې د ټایر بدلولو لپاره نږدې ګیراج ته ځي او آوي شاوخوا خلکو نه پوښتنې شروع کوي چې کار څنګه د سرحد نه واړوي. خو د دواړو د خطر لا له مخکې انتظار کوي. د سیمې یوازیني د ترمیم دکان کې میکانیک د حالاتو نه ګټه اخلي او خپله خوښه لوړه بیا غواړي. جلدي وتل غوښتونکي لیږې په مجبورۍ هو وایي، خو د ترمیم پر مهال د یو مزدور نظر د کار دننه پټ راسته پرېوځي. د ټولو په سترګو کې لالچ ځلېږي او بلې شېبه کې هغوی لیږې وهي او پر ځمکه یې بېهوشه کوي. بل لور ته کله چې آوي له یو ټیلې والا نه مرسته غواړي، هغه یې جدي نه نیسي. هماغه وخت ناڅاپه د پولیسو موټر راځي. د سرحد پولیس د خلکو رینډم چک کوي او د ټیلې والا په مخ ویره ښکاره کېږي چې دا ثابتوي د هغه هم یو ژور راز شته. حالات درک کولو سره آوي ژر عقل کاروي. هغه په ټیله کې ایشي خربوزې اخلي او په زور یې ستاینې شروع کوي او په ماتې بوډي ناشنا ژبه کې خبرې کوي. ځان بهاني ثابتوي. د دې اداکاري نه پولیس او ټیلې والا دواړه کنفیوز کیږي او معامله آرام شي. هغوی له هغه ځای نه ځي. خوښ ټیلې والا آوي مننه کوي او ژمنه کوي چې د خپل پیژندګلوي په مرسته هغه به سرحد واړوي. هلته په ګیراج کې ځینې میکانیکان سوچ کوي چې اوس له لیږې سره څه وکړي، خو لیږې اصل کې د بېهوشي ناټک کوي چې فرصت پیدا شي هغه ناڅاپه راپاڅي او له هغه ځای نه رخلي. خو هغه نه پوهېږي چې کم بوډا سړی چې د آوي مرسته کوي هماغه د ریپیر شاپ مالک. ټولو ته احساس کیږي چې دا خو خپل سړی و، یعنی په غلطي خپل سره ټکر شول. شرمېدل د ریپیر شاپ والا بخښنه غواړي او کار بیا ښه کوي او نوې بڼه ورکوي. د مننې په توګه لیږې او آوي د کار د سرو زرو فیول کیپ هغه ته ورکوي. هر څه سم روان دي چې ناڅاپه یو موټر ګیراج ته راځي. آوي یې په لیدو ویرېږي او سمدستي کار ته پټېږي، ځکه چې راکوز شوی سړی هماغه خونخوار قاتل وي چې مخکې یې هغه سخت ټارچر کړی. میکانیکان هڅه کوي هغه وزنګوي، خو لکه چې هغه خپل نوم وایي د ټولو رنګ ولس او ټول له ویرې تخي. حیرانونکې خبره دا وي چې قاتل دننه نه ورځي بلکې بهر
ولاړ راکټ لانچر راباسي او نږدې وداني باندې حمله کوي. د ویرې رپېدلي لږې او آوي موټر چالوي او د ځان ژغورولو لپاره تخري، خو دا د قاتل چل وي. زړه او زړې موټر تیز رفتار نه نیسي او لږ وخت کې قاتل هغوی ته رسیږي. هغه ټوپک راباسي او پرلپسې ډزې کوي. دواړه وارخطا موټر یو طرف بل طرف اړوي. تښتېدلو کې ناڅاپه د سرحد یوې لویې چنډې ته رسیږي او موټر نیر په ابو کې لویږي. قاتل لا هم تعقیب کوي، خو هماغه وخت پولیس راځي او هغه نیسي. هلته د سرو زرو نه جوړ موټر ور په ابو کې ډوبېږي. لږې او آوي وارخطا په بالټې کې ابې بهر اچوي. ډېر زحمت وروسته موټر د ابو د بحرې سره بل هیواد ساحل ته رسیږي. هلته دوی ټرک راوغلل، موټر بهر راکاشي او هم